ملا یعقوب ملي دریځ غوره کړ. پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار تیرولو اجازه نه ورکوو. د طالبانو د دفاع وزیر یو ځل پر یو ملي مسله ملي دریځ غوره کړ او پر ډاګ یې کړه چې د پاکستان تر تسلط او فشار لاندې نه دی. هغه په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې که څه هم تیر حکومت پر ډیورنډ فرضي کرښې د اغزن تار تیرولو اجازه ورکړې وه، خو موږ نه اجازه ورکړې او نه به هم ورکړو. ملا یعقوب مجاهد د نورو موضوعاتو په برخه کې هم ملي دریځ خپل کړی او د ډیورنډ لاین په سر هم خپل دریځ ملي ساتي. ملا یعقوب وروسته له هغې د پاکستان ضد دریځ نیسي چې موده مخکې پاکستان خبر ورکړی و چې پر ډیورنډ فرضي کرښې د اغزن تار تیرولو پروژه 94 سلنه بشپړه کړې او د پاتې نورې پروژې کار به هم په ښه توګه بشپړ کړي. دوی ګواښ ورکړ چې هر څنګه کېږي دوی به د اغزن تار پروژه بشپړوي ځکه په دې برخه کې قربانۍ او شهیدان ورکړي. په دې تړاو د پاکستان دولت اعلان وکړ چې له طالبانو سره د خبرو لارې د اغزن تار پروژې جنجال حل کوي، ولې پر سرحد باندې طالب ځواکونو خپل دریځ په ډاګه کړ او زیاته کړه چې دوی به د اغزن تار یو ویشتې ته هم اجازه ورنه کړي چې پاکستان یې ولګوي. په دې وروسته کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محمد یوسف کابل ته راغلی او دلته له مهمو طالب چارواکو سره ولیدل او اصلي محور د سفر همدا و چې دوی به له طالبانو سره په ډیورنډ لاین د راپورته شوي جنجال په هکله خبرې کوي، خو داسې معلومیږي چې د پاکستان پر وړاندې د طالبانو دریځ تغییر نه دی خوړلی او لا به هم د دې پروژې عملي کولو ته هیڅ اجازه ورنه کړي.